السلام علیکم د پښتو شو چینل ګرانو مینوالو سلامونه او نیکی هیلې. د ولسي جرګې پلاوی د غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل هڅې بې پایلې وې. افغانستان کې د محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ د اختلافاتو د حل په موخه د ولسي جرګې منځګړي پلاوی هڅې بې پایلې وې. دغه پلاوی وایي چې د دواړو خواو لازم نرمښت ونه ښود او د خپل کار پایلې به د ولسي جرګې په راتلونکي عمومي غونډه کې چې د روانې اونۍ پر چهارشنبه کېږي خلکو ته په ډاګه کړي. بل پلو د عبدالله دفتر وایي د کړکېچ د حل لپاره یې تازه تګلاره چمتو کړې چې د دواړو لوریو غوښتنې پکې ځای شوې او تمه د سیاسي ټاکنې وضعیت پای مومي. له دې وړاندې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي وو چې د خبرو لپاره دروازه پرانیستې ده او د اختلافاتو د حل لپاره یې د کابینې ګمارنې هم ځنډولې دي. دغه پلاوی د کړکېچ دواړو خواو ته 10 ورځې وخت ورکړ چې یوه جوړجاړي ته ورسیږي، خو اوس د پلاوی وایي چې دواړو ډلو ته په قناعت ورکولو ونه توانېده چې په روان کړکېچ وضعیت کې خپلمنځي اختلافات څنډې ته کړي او د هیواد لپاره ګډ کار وکړي. د ولسي جرګې د منځګړي پلاوی غړی خالد اسد وایي لا هم د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي، خو دواړو خواوې پر خپلو غوښتنو ټینګار کوي او له همدې امله سیاسي کړکېچ پر خپل ځای پاتې دی. د پښتو شو چینل ګران مینوالو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، که ویډیو تاسو خوښ شي نو لایک او شیر یې کړئ. زموږ سره پاتې شئ.